صدقه فطر یعنی سرسایه د اختر څخه مخکې خو ادا کولای شو، دا خو بالکل جایز دی. که چیرې موږ تاسې د اختر په ورځ باندې هم صدقه فطر یعنی سرسایه ادا نکو، آیا د اختر بعد بیا ورکولای شو؟ نیسو ورکولای. نو دغه خبره دغه مسله ضرور را سره واورئ او مخکې د ثواب په خاطر باندې شیر کړئ. د اختر په ورځ باندې صدقه فطر ورکول واجب دی، چې د اختر په ورځ باندې انسان د صدقه فطر چې دی هغه ورکوي. یعنی د عیدګاه څخه مخکې عیدګاه لمونځ ته تلو څخه مخکې دغه صدقه فطر ادا کول دا مستحب دی. که چیرې د اختر په ورځ باندې صدقه فطر ادا نسی نو دغه خلاف سنت کار دی، دغه عمل د مکروه دی. خو البته د اختر ورځ چې څنګه تیر سي بیا هم په باندې لازمه ده چې صدقه فطر ادا کوي. د اختر د ورځې بعد هم د اختر د ورځې ختمېدو بعد هم صدقه فطر ختمیږي نه، صدقه فطر بیا هم لازمه ده، بیا هم واجب ده، بیا به هم ادا کوي. خو لیکن داسې کول د خلاف سنت دی او دا مکروه عمل دی.